ننګرهار کې د هوا په تودېدو سره د ملاریا ناروغي ورځ تر بلې ډیریږي چې روغتیا پالانې د زیاتېدو لامل ولاړې اوبه ډنډونه او د پشخانو کم استعمال په ګوته کوي. د ننګرهار د ملاریا سره د مجادلې برخې مسؤل وایي ملاریا ساري ناروغي ده چې پر میکروب د ککړ ماشي د چیچلو په واسطه انسان ته پیدا کیږي او د همدې ناروغ کس څخه بیا روغ ته انتقالیږي. د نوموړي په وینا د ملاریا د مخنیوي په پاره د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې پر خلکو پشخانې ویشلې او سږ کال هم پلان لري چې په پاتې سیمو کې وویشي. مونږ تقریبا یو کمپاین په 2022 کې تر سره شوی دی چې تر ولسوالیو کې مونږ پشخانې توزیع شوې دي او په 2040 کې سرخود او بیسودو کې او په چراګام کې هم توزیع شوې ده. وزارت او د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست دا پلان کې لري دې کار کې په خیر مونږ کوم ولسوالۍ چې پاتې دي د پشخانو توزیع ولرو او کور په کور ټولو هیوادوالو ته پشخانې ورکو. ننګرهار کې د ملاریا ناروغۍ ولایتي مسؤلین له خلکو غواړي چې د ملاریا ناروغۍ د ځان ساتنې په موخه پشخانې وکاروي او د اوبو ولاړ ډنډونه له منځه یوسي. زموږ سپارښتنه دا ده چې دوی ته موږ پشخانې کوم ولسوالیو کې چې په ننګرهار کې توزیع شوي دي دوی باید پشخانه استعمال کړي. کوم ځایونو کې چې د ملاریا میاشي هغه چې هلته تکثر کوي زیاتیږي دغه ډنډونه باید له منځه یوسي. همدارنګه کوم کوټو کې چې استوګنه کوي کړکیو ته دروازو ته باید جالۍ ولګوي او بیا هم دوی ته د ملاریا اعراض والا هم پیدا کیږي باید نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي او هلته خپله درملنه وکړي. دغه راز د ننګرهار اوسیدونکي هم له خپلو هیوادوالو غواړي د ملاریا او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي په پار باید کورنۍ د پشخانو د استعمال ترڅنګ دوا وشیندي. دا چې هوا ګرمه شوې ده ورځ په ورځ د ملاریا ناروغۍ زیاتېږي نو د هیوادوال نه موږ نه دا غوښتنه ده چې باید که لختي کورونو سره او کومې پشخانې هغه باید استعمال کړو او دا بېځایه ګندونه چې دا باید پاک کړو تر څو موږ سالم پاتې شو. ننګرهار کې د ملاریا مخنیوي برخې ولایتي مسؤلین وایي د ملاریا ناروغي دوه ډوله ده چې یو ته یې پی وي او بل ډول ته یې پی اف وایي. تر ډیره په افغانستان کې پی وي ده چې ډیر خطر نه لري او ننګرهار کې د دواړو ډولونو لپاره په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د تشخیص وسایل شته او درملنه یې هم کیږي.